لمنز رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. لمنز هغه نور دی چې د ژوند چارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. څلورمه برخه. الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. أما بعد. قدرمنو اوردونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی جو کی چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او ژوند به مو په خوښیو کې تیریږي. قدرمن وروڼو او له تا څخه نه وه دغه جمله ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام ورته له اچولو څو شېبې وړاندې په داسې حالت کې ویلي وه چې لاس او پښې تړلي وه. دا هغه اور و چې قوم یې په تیارولو څو میاشتې لګولې وې او دغه اور په هوا کې مرغان سوځول. دغه جمله یې جبرائیل السلام ته ویلې وه. جبرائیل علیه السلام 600 داسې وزرونه لري چې یوازې یو وزر د اسمان کرښه بندولی سي. کله چې جبرائیل علیه السلام له ابراهیم علیه السلام څخه داسې پوښتنه وکړه آیا ته کومه اړتیا لرې؟ نو خلیل الرحمن علیه السلام چې د الله تعالی پرته د بل چا څخه په غوښتلو عادت نه و داسې ځواب ورکړ اما منک فلا، تا ته کومه اړتیا نسته. دا د هغو کسانو حال دی چې زړونه په محکم قوت لرونکي الله تعالی ډاډوي. بشپړ یقین او بېکچې باور هغوی داسې ګرځولي چې له اور او سون څخه د څو شېبو په واټن کې هم د الله جل جلاله پرته د بل چا څخه د مرستې غوښتنه نه کوي. باران ونه سو چې اور مړ کړي، باد هم رانغلي چې قوم او کورونه یې له بیخه وباسي. هېڅ داسې شی رامنځته نه سول چې د نجات نښه وي. خو د ابراهیم علیه السلام سره دا علم و چې حکمت والا او مهربان ذات به یې هېڅکله ضایع نه کړي او په اور کې وغورځول سو. بیرته ترې جوړه ووتي. نو قوم یې حیران ورته کتل. نو کافر پلار یعنی ازر یې ورته وویل ای ابراهیمه ستا رب ډېر ښه رب دی. الله جل جلاله ته په یقین او باور سره د عاجزۍ او دعا کولو مهارت زده کړه. الله تعالی موږ ته دا امر نه دی کړی چې په اسبابو د عمل کولو تر نامه لاندې له الله تعالی څخه پرته بل چاته سوال وکړه. د کوم څه چې الله تعالی موږ ته امر کړی دی هغه دا دی چې خپلو ځانو ته وګورو او د توان برابرولو کار وکړو او ټول هغه اسباب په کار واچوو چې د خپل توان سره سم یې کارولی سو او له الله تعالی پرته د بل چا څخه سوال ونه کړو. الله جل جلاله ویلي دي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ژباړه او تر خپلې وسې د هغوی د مقابلې لپاره ښه ځواک چمتو کړي. دغه امر عمل او د ځان ستړیا غواړي او الله تعالی موږ ته دا امر نه دی کړی چې د قوت په تیارولو کې د بل چا څخه مرسته وغواړه یا له هغوی څخه غوښتنه او سوال وکړو څو له موږ نه زموږ د دښمن شربند کړي. دا د اسبابو کارول نه بلکې توکل دی. نو که ته د یوه کار سره کول غواړې د خپل توان برابر د تیاری کولو تر څنګ پر څارونکي الله تعالی توکل وکړه او هغه ستا لپاره بس دی. له الله جل جلاله سره یو ځای د بل هیڅ چا څخه سوال مه کوه او له برلاسه الله جل جلاله پرته له بل چا څخه مرسته مه غواړه. له پاچاهۍ څخه نیولې تر ورناس پورې قرآن کریم وګوره. یو آیات به هم داسې پیدا نه کړې چې له الله تعالی سره یو ځای د بل چا څخه یې هم د سوال کولو امر کړی وي. خپل عادت داسې جوړ کړه چې د ژوند په وړه او لویه چاره کې له الله تعالی څخه سوال وکړې. که دې د خلکو څخه سوال کاوه نو هغه سوال باید د داسې یوه شي په اړه وي چې ته ورباندې نه پوهېږې یا د نصیحت غوښتنې په موخه وي او په زړه کې دې د یوې ذرې په اندازه هم دا خبره نه وي چې له دغه شخص نه چې د کوم شي سوال کوې هغه ستا د چارې مالک دی. که څه هم هغه دنده او ځواک یې هر څومره وي ستا ټولې چارې د محکم قدرت لرونکي الله تعالی په لاس کې دي. هره ورځ ته د یوې اړتیا پوره کولو او یا د یوې چارې اسانه کول غواړې یا داسې یوه پریشاني لرې کول غواړې چې سند یې تنګه کړې وي یا د یوې موخې د ترلاسه کولو هڅه کوې
یا د یو نعمت شکر ادا کوې یا د یو شي څخه ډارېږې او یا پر یو شي ډارېږې. لمونځ دې د هغه ذات سره ملاقات وګڼه چې د اسمانونو او ځمکې بادشاهي ورسره ده. فکر وکړه ته د هغه ذات په وړاندې درېږې چې پر هر څه قادر دی. آیا ته په دې معنا پوهېږې؟ الله تعالی پر هر شي قادر دی، پر هر شي، که څه هم دا شی هر څنګه وي. څه دي چې خوښه وي ترې وغواړه او خپل غمونه او ورځني ستونزې دي د هر مانځه په ادا کولو سره لیرې کړه. ډېره هڅه وکړه چې د اذان او اقامت ترمنځ وخت په جماعت کې وي. 2 رکعات لمونځ پکې وکړه او په دې لمانځه کې خپلې اړتیاوې وغواړه. له ځواکمن الله تعالی څخه خوښي وغواړه، ډاډ ترې وغواړه او له کوم شي څخه چې ویرېږې د هغه څخه پناه ترې وغواړه او پر کوم شي چې ویرېږې دا ترې وغواړه چې درته وساتي. د کوم شي له پایلو که ویرېږې چې په اړه د توفیق غوښتنه ترې وکړه. د پور ادا کول دې ترې وغواړه او په روزي کې دې برکت ترې وغواړه. د نعمتونو ډېروالی ترې وغواړه او دا ترې وغواړه چې ستا مینه ورسره ډېره سي څو هغه له تا سره مینه وکړي. داسې رب چې د اسمانونو او ځمکې او د دواړو خزانو مالک دی ولې به له تا څخه هغه شی منع کوي چې د ده په بادشاهۍ کې د هیڅ په څیر دي؟ ولې به تا پریشانه کوي او ولې به پر تا تنګي راولي؟ الله تعالی ویلي دي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. ژباړه: الله تعالی به ستاسو په ځورولو څه کوي که شکر مو وایست او ایمان مو راوړ. که ته په ورځني بڼه د ژوندون د ستونزو او ګواښونو په حکمت پوه سې زړه به دې ډاډه سي او له اندازې ډېر سکون به ترلاسه کړې. دغه ستونزې او ګواښونه هغه څه دي چې په ورځني بڼه په حقیقي ډول تا له الله تعالی سره په اړیکه کې ساتي. ژر به هغه وخت د حقیقي عزت معنا درک کړې چې اړتیا دې پوره کړل سي. د ایمان حقیقي معنا به وپېژنې او له الله تعالی سره به بل ډول چلند وکړې او ژر به له برلاسي او لیدونکي الله تعالی سره ستا له اړیکې یوازینۍ لاره لمونځ سي. هغه لمونځ چې ځینو خلکو ته عادت ښکاري یوازې د دې وسیله نه ده چې ستا چارې سمې کړي، اړتیاوې دې پوره کړي او زړه ته دې ډاډ ورکړي، نه بلکې لمونځ تر دې ډېر لوی دی. کله چې لمر سپوږمۍ تندر ونیسي ځمکه وچه شي او داسې پیښې رامنځته سي چې د ځمکې تر ټولو ډېر ځواکمن یې د حل توان نه لري، نو برلاسي، ټیټونکي او پورته کوونکي الله تعالی موږ ته د لمانځه امر کړی دی څو د نړۍ هغه چارې بدلې کړي چې د ځمکې بېچاره اوسېدونکي یې د ټولو تیاریو او تکنالوژي سره سره د بدلون توان نه لري. موږ ته یې د لمانځه امر کړی څو د کائناتو انډول برابر سي او زموږ لپاره یې د کسوف، خسوف او استسقا لمونځونه روا کړي دي. هغه لمونځ چې د نړۍ او کائناتو انډول بدلوي، نو څنګه به ستا حالت بدل نه کړي؟ الله جل جلاله حکمت والا دی، که غوښتنه ترې وکړې هغه ستا لپاره خیر غوره کوي. ډېر ځله له تا څخه هغه چاره منع کوي چې ته یې خیر ګڼې، خو حکمت والا او ښه خبر الله تعالی پوهېږي چې یاده چاره ستا لپاره شر دی، نو غوښتنه دې نه درکوي او اجر یې درته ساتي. له همدې امله ډېر خلک وایي چې الله تعالی د هغوی دعا نه قبلوي او په دې توګه ګمان کوي چې الله تعالی له هغوی سره مینه نه لري، یا دا چې د ګناهونو له امله الله تعالی د هغوی دعا نه قبلوي. نو ناهیلي کېږي او د الله تعالی پرته د بل چا څخه سوال کوي. پوه سه، د دعا د نه قبلېدو لامل دا دی چې له الله تعالی سره یو ځای دی د بل چا څخه هم سوال کړی دی، یا د دغې غوښتنې د ترلاسه کولو په اړه د لوړ شان لرونکي الله تعالی په قدرت یقین نشته. ځکه الله تعالی په قدسي حدیث کې ویلي دي: ژباړه: زه له شرک څخه بې پروا شریک یم. څوک چې داسې یو نیک عمل وکړي چې له ما سره پکې بل څوک شریک کړي، نو هغه او شریک عمل یې پرېږدم، نه یعنې نه قبلوم. له دې څخه ډېر وویرېږه چې په نفس کې دې دا خبره راسي چې اورېدونکی الله تعالی ستا دعا نه اوري یا هېڅکله ستا دعا نه قبلوي. ته له برلاسي او حکمت والا رب سره چلند کوې، څه چې دې خوښه وي هغه وغواړه او په دې پوه سه چې حکمت والا ذات یې ستا لپاره غوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي: الله جل جلاله د بنده هغه ناهیلي ته خاندي چې د ازمایښت د پورته کېدو وخت ته نږدې وي. صحابه کرام رضی الله عنهم وویل: ای الله تعالی خاندي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: هو خاندي.
نو هغوی وویل په الله جل جلاله قسم موږ د داسې رب جل جلاله له خیر څخه نه بې برخې کېږو چې خاندي. کوم شي چې په شپه کې غمجن کړي یې او خوب دې یې تښتولی دي ولاړ سه او د سهار په منځ کې یې د ساتونکي الله جل جلاله په دروازه کې ودرېږه. هغه چاره چې ته یې د ترسره کولو په موخه تللی وې او نه دې ترسره سوی، اسانه کوونکي الله تعالی ته یې د ماپښین پر منځ کې واستوه. او که ستونزه داسې درته ښکاره سوه چې لا تر اوسه نه ده حل سوې، نو پوه ذات ته یې د مازدیګر پر منځ کې وړاندې کړه او همداسې دوام ورکړه. هر شی چې له لمانځه څخه تر بل لمانځه پورې ستا ذهن مشغولوي او پر منځ کې یې وغواړه. او که شیطان داسې وسوسه در واچوله چې ته ګناهګاره یې او الله تعالی هېڅکله ستا دعا نه قبلوي، الله تعالی له دې څخه ډېر اوچت دی، نو په لوړ آواز دغه آیات کریمه تکرار کړه: امن یجیب المضطر اذا دعاه. ژباړه: یا هغه څوک دی چې د بېوسه دعا قبلوي کله چې راویې بلي. که ګناه دې وکړه او مایوسه سوې، له بخښونکي الله تعالی څخه بخښنه وغواړه او په لوړ آواز دغه آیات کریمه تکرار کړه: ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. ژباړه: بېشک الله تعالی بیا توبه کوونکي خوښوي او ځان پاک ساتونکي خوښوي. شیطان ته اجازه مه ورکوه چې له نږدې الله تعالی سره ستا په اړیکه کې مداخله وکړي. الله تعالی ویلي دي: الشیطان یعدکم الفقر. ژباړه: شیطان د نیستي وعده درکوي. هر کله چې شیطان دا وسوسه در واچوي چې ته به فقیر سې یا به الله تعالی هېڅکله تا ته بخښنه ونه کړي، نو دغه وسوسې یې په هغو وعدو سره رد کوه چې مینهناک الله تعالی له تا سره کړي دي. له همدې شیبې تا ته له خلکو څخه د سوال کولو اړتیا نشته، ځکه ته هره ورځ د اسمانونو او ځمکې له مالک سره 5 بنسټیز ملاقاتونه لرې. له هغه ذات سره ملاقات لرې چې پر هر څه قادر دی، له هغه ذات سره ملاقات لرې چې د اسمانونو او ځمکې خزانې ورسره دي، پر کائناتو څارونکی، پر خپلو بندګانو واکمن برلاسي او د هر څه ساتونکی دی. دغو ملاقاتونو ته چې چا بللی یې هغه غني او ته ورته اړ یې. په دغو ملاقاتو کې که ته له هغه څخه خپله غوښتنه اوږده کړې او په خپله غوښتنه ټینګار او اصرار وکړې، هېڅکله دې غوښتنه نه پرې کوي. هغه عالم او په اړه یې ته ناپوه یې. تر دغو ملاقاتونو وروسته به ژر خپلې غوښتنې ترلاسه کړې او کریم ذات به دې په بېساري ډاډ سره عزتمن کړي. او له کوم ذات څخه دې چې غوښتنه کړې ده، نو د هغه په پېژندلو به دومره خوښ سې چې خپله غوښتنه به دې هېره سي. ځینې عربي اشعار یې راوړي چې مفهوم یې داسې دی: نو که سترګو دې زموږ هغه ښکلا لیدلې وي چې هغوی لیدلې، له موږ پرته به دې بل چاته نه وي اړولې. که غوږونه دې زموږ ښکلې ویناوې اورېدلې وي، د تکبر جامې به دې ایستلې وي او موږ ته به راغلی وي. او که د مینې خوند دې یو ذره هم څکلی وي، هغه کسان به دې معذور ګڼلي وه چې زموږ په مینه کې وژل سوي دي. عادت جوړول. هاپکینز د بازار موندنې د سوداګریز اعلاناتو په ډګر کې یو ډېر مخکښ امریکایي شرکت دی. د تېرې پیړۍ د 90 لسیزې په پیل کې یو سړي د دغه شرکت اجرایي مدیر ته راغلی او یوه نوې طرحه یې ورته وړاندې کړه. یاد شخص د یو حیرانوونکي تولید په اړه ورته وویل. دا یې په ډاګه کړه چې ډاډر یې په زړه پورې بریا به ترلاسه کړي، نو ځکه له هاپکینز څخه د یاد تولید په تزویج او اعلان کې مرسته غواړي. دغه تولید د غاښونو کریم و. له شک پرته په دې وخت کې هاپکینز د اعلان او بازارموندنې په برخه کې خورا مشهوره و او کولای یې سوای د ډیرو مجهولو تولیداتو پلورل د میلیونونو ډالرو تر کچې ورسوي او نږدې هره امریکایي کورنۍ یې وپلوري. د هاپکینز د بریا راز په دې کې و چې د اړوند جنس په کارولو کې یې د نویو عادتونو رامنځته کولو اړتیا لرله، څو هر کارکوونکي د عادت له مخې دغه تولیدات وپلوري. نو په دې توګه د بازارموندنې او اعلان په برخه کې د هاپکینز قاعدې داسې بنسټیز وګرځېدې چې د شرکتونو او کارخانو خاوندان او بازارموندونکو به کارولې او لا تر اوسه هم دغه قاعدې د تولیداتو د اخیستونکو په کیفیت کې خپل رول لري. له دې سره هاپکینز پوهیږي چې په دې وخت کې د غاښونو د کریم پلورل یو سوداګریزه ځانوژنه بلل کیږي، ځکه ډیره نادره وه چې یو څوک دې د غاښونو پاکولو توکي وپلوري. په دې وخت کې د غاښونو د ډول ډول ستونزو له عاموالي سره بیا هم د غاښونو د برس کارول ډیر کم او نادر و. د همدې امله
هاپکینز څو ځله د دغه شخص وړاندیز رد کړ، خو کله چې د یاد شخص ډېر ټینګار ولید نو د تضمین د ځینو شرطونو په ایښودلو یې د یاد تولید د تزویج وکړه. د 5 کلونو په موده کې هاپکینز ته وتوانید چې دغه مجهول تولید د ځمکې پر مخ یو له مشهورو تولیداتو څخه وګرځوي. د غاښونو پیپسوډینټ کریم په ټوله امریکا کې خواره سول او د 1920 پراتلو په چین، د افریقا په جنوب، برازیل او آلمان کې هم پلورل کېدل، تر دې چې نږدې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې خواره سول. د پیپسوډینټ د اعلاناتو په لومړي کمپاین د 10 کلو تر تېرېدو وروسته د ټولپوښتنو ماهرینو دا خبره په ډاګه کړې چې په بر سره د غاښونو مینځل د امریکایي وګړو یو رواج ګرځېدلی. نو هاپکینز بریالی سوی چې په بر سره د غاښونو مینځل ورځنۍ کړنه یعنې عادت وګرځوي. له دې وروسته هاپکینز په دې ویاړ کاوه چې د بریا راز یې هغه توان دی چې له امله د کارکوونکو ترمنځ د غاښونو وینځل یو ورځنی عادت وګرځاوه، او دا کار یې د داسې یو هڅونکي پر مټ ترسره کړ چې په کارکوونکي یې په ورځني بڼه د غاښونو له مینځلو سره مینه ته وده ورکوي. نه یوازې همدومره بلکې هرومرو یو مکافات هم شته چې کارکوونکي د غاښونو تر مینځلو وروسته سمدلاسه ترسره کوي، څو د غاښونو مینځل یې داسې یو عادت وګرځي چې په خپله خوښه یې ترسره کړي. دا هم هغه اصل دی چې د ویډیویي ګیمونو ډیزاینونکو، د خوراکي موادو شرکتونه، د چټکو خوراکونو پلورنځي او په نړۍ کې د خرڅلاو د نورو توکو میلیونونو نمایندګان یې کاروي. هڅونکې کیسه ده، خو د لمانځله موضوع سره د هاپکینز د موندلو اړیکه څه ده؟ د دغې پوښتنې د ځواب لپاره اړینه ده چې په تفصیلي بڼه پر هغه څه پوه سې چې هاپکینز ترسره کړي دي. کوم څه چې یې ترسره کړي هغه یوازې د بنظرموندنې او اعلان ځیرک ډول نه، بلکې د بشري نفس د رازونو په فهم او له هغه سره د چلن په څرنګوالي کې یو علمي اصل دی. د پیپسوډین پلورلو لپاره یوه داسې هڅونکي ته اړتیا لرله چې په ورځني بڼه د غاښونو کریم کارول توجیه کړي. نو د غاښونو د طبي کتابونو له یوه انبار سره کښېنستل او د یو کتاب په منځ کې داسې معلومات وموندل: غاښونه په یو مخاطي طبیعي پرده کې پټ دي. له دغې پردې سره د غذا د پاتې شونې د سرشته په پایله کې د غاښونو رنګ زیړیږي او له امله د غاښونو ترمنځ بکتریاوې ځای نیسي چې د وخت په تېرېدا د غاښونو له منځه تلو او چینجي وهلو لامل ګرځي. هاپکینز دغه پرده د یوه داسې متحرک او هڅونکي په توګه وکاروله چې د غاښونو وینځلو شوق ته وده ورکوي. په یوه اعلان کې یې داسې ویلي وه: ژبه دې په خپلو غاښونو تیره کړه، داسې یوه پرده به حس کړې چې ستا د غاښونو د رنځ او چینجي وهلو لامل ګرځي. له علمي پلوه دغه پرده د چینجي وهلو لامل نه ده، بلکې د مرضونو لامل د ډوډۍ هغه پاتې شونې دي چې له دغې پردې سره سرشیږي. خو هاپکینز د پردې لفظ ځکه کارولی چې حس کول یې ډېر اسانه و. له همدې امله موږ چې په ورځني بڼه کومو چارې ترسره کوو نږدې په هر شي کې متحرک یا خبر ورکوونکی وینو. د بیلګې په توګه د لوږې احساس د ډوډۍ خوړلو د اړتیا خبر ورکوي. د ځینو ډېر اشتها لرونکو کسانو لپاره یوازې د ډوډۍ بوی حس کول یا د ډوډۍ لیدل د ډوډۍ خوړلو لپاره غښتلي متحرک ګڼل کیږي، که څه هم لوږه احساس نه کړي. نو موږ د هرې کړنې لپاره به یا متحرک شتون لري یا خبر ورکوونکی او یا دواړه، که څه هم دغه کړنې بد عادتونه وي. د بیلګې په توګه هغه شخص چې سګریټ څکوي په بدن کې د نیکوټینو کمښت دی. په بدن کې د نیکوټینو کمښت دې ته هڅوي او دا خبر ورکوي چې یاد شخص باید د سګریټ استعمال کړي. په ځینو حالاتو کې دغه شخص د نیکوټینو کمښت احساس هم نه کړي. شونې ده چې د سګریټو لیدل یا له سګریټو هڅونکو سره ناسته یې یو قوي متحرک وي او سګریټ څکولو ته شوق زیات کړي. هاپکینز پوهېدی چې د هڅونکو ترڅنګ د یو بل لامل اړتیا هم شته چې د عادت کړنې بشپړه کړي او د غاښونو مینځل ورځنی عادت وګرځوي. نو د غاښونو د کریم د کارولو وروسته د مکافات شتون اړین و چې کارکوونکي ترلاسه کړي او د بیا کارولو شوق یې ډیر سي. د غاښونو د ساتنې اړوند د نورو تولیداتو پر خلاف پیپسوډینټ په خپل ترکیب کې د نعناع، د غوړیو
او نورو کیمیاوي موادو ترڅنګ د لیمو تیزاب هم لرل او دا مواد ځکه پکې کارولي وه څو د کریمو خوند تازه کوونکي کړي او د تازهوالي احساس پر ژبه او رویو پرېږدي. پر بازار د پیسوډینټ تر ولکې وروسته څېړونکو د دغه تولید د دا ډول چټکي خپرېدا د لامل موندلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او دا یې وموندله چې د پیپسوډینټ استعمالونکي وایي کله چې د پیپسوډین استعمالول هیر سي نو په خپلو خولو کې تازهوالی نه احساسوي او د دغه احساس په نشتون کې داسې فکر کوي چې ګواکې خولې یې پاکې نه دي. که څه هم له علمي پلوه دا خبره جوته ده چې دغه مواد هیڅ کومه طبیعي ګټه نه لري، خو یوازې خلک په دې قانع وي چې د غاښونو کریم په بشپړ ډول خپل کار ترسره کوي. له همدې امله که چیرې انسان وغواړي چې نوی عادت رامنځته کړي نو هڅونکي او مکافات یې دوه بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د نیو مکسیکو پوهنتون پر 216 کسانو یوه څېړنه ترسره کړې چې په منظم سپورټ کولو عادت وه او لږ تر لږه په اونۍ کې 3 ځله خپل تمرینات ترسره کول. د دغه څېړنې ډېر شمېر ګډونوال ویلي د سپورټ په تمرینونو ځکه عادت سول چې له تمرین وروسته د ښه والي احساس کوي، یعنې مکافات. د شک پرته هغوی د هیلهمندۍ او اندروپینو د تولید کچې ته ورسېدل. اندروپین هغه کیمیاوي مواد دي چې بدن یې تولیدوي او د دردونو په کمښت او د ښه والي او راحت په احساسولو کې مرسته کوي. په یو بل ګروپ کې ګډونوال ویلي د سپورټ تمرینونه هغوی ته د لاسته راوړنو احساس ورکوي، یعنې مکافات. نو دوی د منظمو لاسته راوړنو او بریا د احساس لیوالتیا ته ورسېدل. په دواړو حالتونو کې دغه چټک مکافات د دې لامل ګرځېدلي چې د سپورټي تمریناتو ترسره کول د دغو ګډونوالو عادت جوړ کړي. عادت او لمونځ هغه ورځنۍ کړنه ده چې په شپه او ورځ کې یې موږ څو ځله ترسره کوو. زموږ ټولو هڅه دا ده څو د لمانځه ترسره کول یوه داسې عادت وګرځوو چې په خپله خوښه او له کوشش پرته یې ترسره کړو او موخه مو دا ده چې د اذان له اورېدو سره سم اوداسه او لمانځه ته پورته سو او په دې اړه له خپلو عقلونو سره په جګړه کې ښکیل نه سو. دلته زما موخه لمانځه ته پورته کېدل دي، نه د لمانځه ادا کول، ځکه د لمانځه په ادا کولو کې د ذهن او عقل ظهور اړین دی. له دې سره بیا هم لمونځ یو ورځنی عادت دی ځکه په مکرر ډول ترسره کیږي. د لمانځه په اړه له عادت څخه زما موخه د عادت عام مفهوم نه دی چې ګواکې لمونځ عادت دی، نه بلکې عبادت، بلکې دلته له عادت څخه زموږ موخه د عادت هغه علمي مفهوم دی چې په مکرر ډول د یوه کړنې ترسره کولو ته ویل کیږي. موږ ته له هغه څېړنو د عادت رامنځته کولو په اړه ترسره کړې ثابته سوه کله چې انسان د یوې نوي ګټور عادت ترلاسه کولو هوډ وکړي نو هرومرو به یعنې هڅونکی رامنځته کوي څو په دغه شخص کې د یادې چارې د ترسره کولو شوق او مینه پیدا کړي او مکافات به رامنځته کوي څو د دغه کړنې دوام تضمین کړي. کوم څه چې د کتاب په تیرو برخو کې بیان سوه هغه یعنې هڅونکي ګڼل کیږي او د لمانځه د ادا کولو شوق غوښتنې کوي. نو له دې دپاره چې موږ په همیشني بڼه پر لمانځه ټینګار کوو او له هغو کسانو سره ملګري سو چې هیڅکله ترې لمونځ نه پاته کیږي، ځرک الله تعالی زموږ لپاره داسې چټک یعنې مکافات هم رامنځته کړي چې تر هر لمانځه وروسته یې ترلاسه کوو او د یوه لمانځه له ادا کولو وروسته بل لمانځه ته په داسې حال کې انتظار کوو چې د حال ژبه مو ووایي ارحنا بها یا بلال، ای بلال اذان وکړه، څو د لمانځه په ادا کولو سره راحت ترلاسه کړو. دغه مکافات ډاډګیرنه ده، یا په بل دقیق تعبیر دغه مکافات هغه احساس دی چې په خشوع سره د لمانځه تر ادا کولو وروسته رامنځته کیږي. په خشوع سره د لمانځه تر ادا کولو وروسته نفسي حالت او هغه ډاډ او سکون چې نفس یې په خپله غېږه کې نیولی یو داسې غوره احساس دی چې د دنیا په ژوند کې یې بیلګه نسته. داسې نه ده چې فکر بنده د دغو کلماتو د لیکلو پر مهال د واقعیت ښکاره کولو په موخه یوازې علمي نظریات را نقل کوي او په خپله ستړي او وږي ژوند تېروي او د دنیا له خوندونو بې برخې او بې خبره دی، بلکې فضل ټول الله تعالی لره دی. غني الله تعالی د دې دنیا د ډېرو حلالو نعمتونو او ښکلاګانو ډېر احسان باندې کړی دی، خو هیڅ احساس د آرام او ډاډ له احساس سره نشي برابرېدلی. ګواکې دا ډاډ احساس د دې دنیا
او د دنیا د نعمتونو دوام او ښکلا ده. له دې احساس پرته د دنیا په نعمتو کې خوښي نسته او له دې احساس سره په پریشانۍ کې خفګان نسته. الله تعالی دنیا د خوښۍ بنسټ نه دی ګرځولی، ځکه هغه ډېر عادل ذات دی او ټول خلک د دنیا د نعمتونو په ترلاسه کولو کې برابر نه دي، بلکې ځیرک او ښه خبر الله تعالی خوښي په ډاډ او سکون کې ایښې. موږ ته یې د دغه ډاډ ترلاسه کولو لپاره راښودلې ده، نو که هر څوک وغواړي ترلاسه کولی سي. په دغه ډاډ سره بېوزله هم خوښیږي، که څه هم هیڅ شی ونه لري، او له دې ډاډ پرته شتمن هم ناخوښ دی، که څه هم هر شی ولري. په دنیا کې که ډاډ له منځه ولاړ شي، نو د ژوند هر نعمت عذاب ګرځي. زه له هغو کسانو سره ناست یم چې د دنیا ډېر حلال او حرام خوندونه یې څکلي او بیا یې ترې توبه ایستلې. ما د توبې ایستلو علت ترې وپوښتي، نو هغوی ویلي دي موږ د الله تعالی په نږدېوالي کې داسې خوند موندلی چې هیڅ خوند نسي ورسره برابرېدلی. که د برلاس الله تعالی په قوت سره ډاډه سوې، نو داسې احساس به وکړې لکه د ټولې دنیا مالک چې وې. شیخ محمد راتب نبلسي حفظه الله وایي انسان له ډاډ سره په اغزیو خوب کوي او هغه ورته نرم فرش ښکاري، او له ډاډ پرته په ورېښمونو خوب کوي، خو ورېښم ورته د مخې د بوټي ازغی سي. انسان د ډاډ په حالت کې د سختو چارو سره مخ کیږي، نو دغه چارې ورته ساده او اسانه وي، او له ډاډ پرته له اسانه چارو سره مخ کیږي، خو هغه ورته سختې او تکلیف رسونکې وي. له ډاډ سره د خطر او ډار ځایو ته ځي، او هغه ځایونه ورته امن او ډاډمن وي، او له ډاډ پرته په سمه لار ځي، خو دغه لار ورته وژونکې او ستړې کوونکې وي. الله تعالی که د انسان روزي له ډاډ سره پراخه کړي، نو له پاکوالي، ډېرښت او پرېمانۍ یې خوند اخلي. د دنیا لپاره یې نعمت او د آخرت لپاره یې توشه ګرځي، او که له روزي څخه یې ډاډ لیرې کړي، نو د پریشانۍ، ډار، حس، حسد او کرکې لامل ګرځي. کله ناکله د بخل او رنځ له امله بېبخه کېدل، او کله ناکله د افراط یا سبک ګڼلو له امله د روزي له منځه تلل هم ورسره وي. الله تعالی انسان ته له ډاډ سره اولاد ورکوي، نو د دنیا د ژوند ښکلا، د خوښۍ او خوند بنسټ یې ګرځوي، او دا چې نیک اولاد یې تر شا پرېږي، نو د آخرت اجر یې هم څو برابره کیږي. او که الله تعالی خپل رحمت بند کړي، نو اولاد بیا پریشانی، بېخیري، سختی، بدمرغي، د شپې بدخوبي او د ورځې ستړیا ګرځي. الله تعالی له ډاډ سره صحت او عافیت ورکوي، نو نعمت او ښه ژوند ترې جوړیږي. خو کله چې ډاډ بند کړي، نو صحت او عافیت بیا داسې بلا ګرځي چې الله تعالی یې په روغ او عافیت لرونکي انسان مسلط کړي. له امله یې هغه خپل صحت او عافیت په داسې چارو کې لګوي چې بدن ماتوي، روح فاسدوي او د قیامت ورځې ته بدي زریمه کوي. الله تعالی له ډاډ سره مرتبه او قوت ورکوي، نو د اصلاح وسیله، د امن بنسټ، او په ژبه او عمل د نیکیو زریمه کولو لامل ګرځي. او کله ناکله ډاډ له منځه وړي، نو مرتبه او قوت بیا د پریشانۍ، بیالارۍ، سرکشي، کرکې او نفرت بنسټ جوړیږي. خاوند یې ناقراره وي، او له امله د آخرت لپاره د اور لویه زریمه تیاروي. دا چې دغه ډاډ په ذکاوت، علم، صحت، قوت، مال، شتمني، شهرت، مرتبه او د مادي ژوند په نورو نعمتو سره نشي ترلاسه کېدی، نو د ترلاسه کېدو لاره یې څه ده؟ د څلورمې برخې پای. وكل نفس للنوى ردوا علي بربكم